انسانان چې عمل د قوم لوط کوي زکوان به زکه ویلي وې چې زما سره په اتاق کې یو کوټه کې اوې زنانه ناسي دومره په ځامنه ونه یریګم لکه یو بیګری او کشر انسان د سره دوه شیطانان دي انسان چې د قبر عذاب ورمن ورکې شي عمل د قوم لوط امام زاهبی رحمه الله فرمایي کوم انسانان چې عمل د قوم لوط کوي درې قسمه خلک دي یو هغه انسانان چې د کشرانو سره هغه خپل نظر بندي دویم هغه انسانان چې د هغوی سره لاس او غاړه اخلي او دریم هغه انسانان چې د هغوی سره بد اخلاقي نه کوي اولنی دوه کسان په سزا کې ډیر سخت په نسبت سره د دریم هغه مقدمه شو زکوان به زکه ویلي وې چې زما سره په اتاق کې یو کوټه کې اوې زنانه ناسي دومره په ځامنه ونه یریګم لکه یو بیګری او کشر انسان د سره دوه شیطانان دي عبد الله ابن عباس فرمایي وې چې انسانان چې کله مړ شي قبر کې رب العالمین د دې په شکل باندې به د خنزیر شکل مسلط کوي معنا شکل نه د خنزیر شکل جوړيږي هغه انسان چې عمل د قوم لوط کوي هغه انسان چې هغه زنا کوي هغه انسان چې حرام خوراکونه کوي هغه انسان چې د یتیمانو د مالونه خوري ابن حجر الحیثمی رحمه الله لیکلی دی وې کوم انسان چې د یتیم د مال خوري او دا مړ کیږي هغه دنیا له رب العالمین د زندقیت په مرتبه کې به داخلي قرآن کې رب العالمین تصریح وکړي چې په دې خېټه کې رب العالمین ورته ور واچوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې چې دې مال څومره وعیدات راغلي دي څومره مسائل راغلي دي هغه څوک چې د رسول الله ملګرو له کنزل کوي صحابه ولا او غوی د قبر عذاب دی هغه انسان چې هغه د تقدیر منکري هغه د قبر عذاب دی هغه انسان چې هغه په قبرستان کې میتیزي کوي هغه د قبر عذاب دی د حسن ابن علي په دې قبر باندې چا میتیزي وکړي انسان چې کله مړ شو سپی غوندې په دې قبر کې اوازونه کول چې پښتنه وکړه د څه عمل کوي د په قبر باندې میتیزي کړی دي نن بیت الخلاګانی الته وراړو چې قبر را لاندې شو کور ته را جوړ خپل احاطه کې را داخل هغه زنانه چې پردوی خلکو له ځان ډوري کوي هغه سړی چې پردوی زنانو له لاس ورګدي هغه زنانه چې د خپل بچینه شو د منه کوي د دې وجه چې خاون له زور ورکی هغه انسان چې د روزماتي وخت را داخل شوی نه دی او دا روزماتي دی د قبر عذاب الله دې انسانان لور کوي